اولنی سوال په دې نشیز کې هغه دا دی یو ورور وایي چې که یو سړی قسم وخوري د خپل سر چې یعنې قسم دی زما په سري نو آیا دا قسم به قسم شمارلی کېږي او که نه او که چېرته دی دا قسم پوره نه کړي نو په دې به کفاره یي او که نه الجواب وبالله التوفیق د ټول ناول دا خبره یادول پکار دي چې قسم به یو مسلمان نه خوري مګر د الله په نوم باندې په الله باندې د هغه په صفاتو باندې هر چې قسم په مخلوق باندې دی او په غیر الله باندې نو دا ناجایز دی بلکې دا شرک دی او حدیث کې راځي امام ترمذی امام ابو داود راوړی دی من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې د الله نه علاوه په یو مخلوق باندې قسم وخوړو فقد کفر او اشرک نو یا کفر وکړو یا شرک وکړو درشن یو بل حدیث کی راځي امام بخاری راوړی دی امام مسلم هم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت که څوک څه خبره کې قسم خوري او ضرورت یې نو بیا دې قسم وخوري په الله باندې او یا دې غلی شي یعنې په غیر الله باندې قسم دا نه دی روا او دا د شرک په زمره کې راځي او غیر الله باندې قسم دی کې دا خبرې ټولې دننه راځي لکه د یو انسان په ژوند باندې قسم خوري یا د هغه په سر باندې یا د هغه په عزت باندې او یا وایي چې قسم مې دي په مور باندې او په پلار باندې او د بچو په سر قسم خورم او په کعبه مې دې قسم یو په بابا او په پیر او په مرید او دا ټول په دغه زمره کې دننه راځي ناول خدا مسله یادول پکار دي بیا د هغې نه بعد بله مسله دا ده چې کوم قسم په غیر الله وخوړی شي نو دغه قسم نه شمارلی کېږي وجه دا ده چې دا په غیر الله باندې خوړلی شوی دی نو بیا په دې کې کفاره هم نشته دا د اکثرو علماو قول دی لکه اوس یو سړی د قسم یې وخوړو چې زما دې په کعبه باندې قسم یې چې زه دا روټۍ نه خورم او بیا هغه روټۍ وخوړه نو په ده باندې کفاره نشته ولې به کفاره نشته ځکه چې دا قسم نو ښه نو مطلب دا شو چې ده به یعنې کفاره پرې نشته بس دی آزاد دی دا خو ډېر ښه شوه نه مګر لږ ساعت مخکې وایي چې غیر الله باندې قسم خوراک دا شرک په زمره کې راځي نو دی خو یو داسې کار یې وکړو چې هغه د شرک په زمره کې راځي حرام او ناروا کار یې وکړو نو په ده باندې اوس توبه لازم ده توبه به وباسي او په دې خپل کار باندې به پښیمانه وي او دا په ښه اراده به وي چې دې کار ته بیا نه واپس کېږم خو کفاره پرې نشته کفاره په هغه قسم باندې چې کوم قسم د الله په نوم وخوړی شي هر چې دا قسم دی نو دا خو شرعي قسم خو نه دی دا خو د ناروا او حرام کار کړی نو د هغې بیا کفاره دقه ده دا توبه ویسته الله ته رجوع کول او دې کار ته بیا نه واپس کېده او دې ورور چې دا قسم خوړلی نو وایي چې ما قسم خوړلی یا یو کس قسم خوړلی په خپل سر باندې چې قسم مې دي زما په دې سر باندې او د خپل سر قسم درته خورم یا په خپل سر درته قسم خورم یو کار یعنی مطلب چې دا کار به زه کوم یا یې نه کوم
او کار یې وکړو یې ونه کړو نو په ده باندې کفاره نشتی په ده باندې توبه ده ځکه چې دی په یو عظیمه ګناه کې واقع شو او الله ته واپس کېدل دي والله اعلم